अस्सलामुअलैकुम अमलियात मोहब्बत चैनल के तासो हर कले दे दा द मोहब्बत यो बल तावीज़ मा तासो ته راوړلو ستاسو په خدمت کې دا هغو خلکو دپاره دی ما نن کمنټونه چې کول نو په هغه کې ډېرو خلکو ماته داسې کمنټونه کړي وو چې زمونږ هسبند دی زمونږ خاوند دی هغه نورو جنکو سره تعلق لري نو مونږ ډېر زیات پریشان یو نو تاسو داسې تعویض اپلوډ کړئ چې زمونږ خاوند مونږ نه علاوه بل چا طرف ته نه ګوري او دا نن سبا دا هر یو د ښځې او د خاوند مسله دی که خاوند وي نو هغه ښځې په باره کې وایي او که ښځه وي هغه د خاوند په باره کې وایي چې زمونږ ښځه مونږ نه علاوه بل چاته نه ګوري دغه شانتې ښځه وایي زمونږ خاوند زمونږ هسبند مونږ نه علاوه بل چاته نه ګوري دغه شانتې انډیوالانو کې هم دغه شانتې ډېر د زړه انډیوالي وي نو هغه ته خلک ډېر زیاته بیا چمچهګیري لګوي نو بیا هغه خپل انډیوال نه جدا شي ور دریم کاس ته ور واوړي دا تاسو ښځه خاوند هم کولی شئ تاسو خپل انډیوال لپاره هم کولی شئ تاسو خپل محبوب دپاره هم کولی شئ دې دپاره به تاسو اول صفا سوتره لباس واچوئ آیت الکرسي او څلور وړه سورتونه د به په ځان باندې جوف کوئ خپل اثار به وکئ د دې تعویضونو موکلات نه بچ کېدنو دپاره بیا به تاسو ځان پورې هم خوشبو ولګوئ او یوه داسې کمره به منتخب کړئ داسې کمره به وګورئ چې هغه ځای کې څوک ځي راځي نه چې دا تعویض سټیم کې لیکئ چې صرف په هغې کمرې کې تاسو موجود وئ بیا به تاسو د قبلې طرف ته مخ کوئ چې کوم طرف ته مونږ سجده کوو نو هغه طرف ته به تاسو مخ کوئ بیا به تاسو یو سپین کاغذ او تور پن راواخلئ چې دا تعویض څنګه لیکل شوی دی همدغه شانتې خانې به جوړې کوئ بیا په خانو کې چې کوم عدد لیکل شوی دی د هغه به ولیکئ دغې به تاسو د ځان طرف ته څه تبدیلي نه ورکوئ دا خانو کې چې کوم عدد لیکل شوی دی هغه بالکل صفا سوتره لیکل شوی دی یعنې د خانو نه جدا جدا لیکل شوی اکثر خلک چې کوم الفاظ وي هغه خانو والا لکیرو سره ټچ کی نو کوشش به دا کوئ چې الفاظ یو بل سره ټچ نه وي یو بل نه جدا وي اکثر خلک یو بل سره ډېر زیات جوخت لیکي نو بیا یې پته نه لګي چې په دې خانې کې کوم عدد لیکل شوی دی نو د دې وجې نه تاسو تعویض دغه شانتې بالکل صفا کلین تعویض لیکئ چې پته یې لګي چې په دې خانې کې دا الفاظ لیکل شوی دی دې کې د نومونو ضرورت نشته دی دې کې به تاسو خپل تصور کوئ یعنې تاسو چې چا دپاره لیکئ تاسو به په خپل زړه کې او په خپلو دماغو کې د هغو سوچ راولئ د هغو خیالات به راولئ که د چا خیالات ډېر زیات کمزوري وي یعنې هغوی نشي راویستلی نو هغو که د محبوب تصویر ورسره وي په موبایل کې وي یا ورسره نورمل په فرض کې وي یا یې ښځه خاوند دپاره کوي خاوند یې ښځې دپاره کوي نو دې دپاره بیا تاسو تصویر هم خپلو سترګو وړاندې ایښودلی شئ چې تاسو یقین چې کوم د داسې مضبوط وي او د تاسو چې کوم سوچ دی چې دا تاسو چا دپاره لیکئ چې تاسو هغه دپاره مضبوط وي اکثر خلک یې لیکي محبوب دپاره او په سوچ کې انډیوال وي نو بیا تعویض رزلټ نه در کوي او د دې تعویض چال نشته دی چال مطلب دې ته وایي شي چې کومه خانه کې به کم عادت پیاله لیکي دا بلکې تاسو کوم طرف نه هم لیکلی شئ مانه دا پوښتنه کېږي چې چال مطلب څه دی مونږ چال الفاظ باندې نه پوهېږو نو چال دې ته ویلی شي چې کومې خانې کې به کم عادت پیاله لیکي لکه د نه ما وړاندې تعویضونه اپلوډ کړي دي نو هغو کې چې کم چال یې نو ما به تاسو ته وویل چې په کومې خانې کې به ایک لیکل شوي وي مها عادت به تاسو لیکئ بیا د شانتې دو خانې ته به راشئ نو هغه ما تاسو لکه مکمل به چال سره نو د دو تعویضونو چال نشته دی د دې وجې نه زه تاسو ته ډایرکټ در کوم د تاسو سټیم هم کولی شئ کله یې هم کولی شئ د دې ټایم نه دی مقرر ورځې نه دی مقرر چې کومه ورځ تاسو ته اویلیبل وي کم ټایم تاسو ته اویلیبل وي او چې سټیم کې کوئ نو به وضو به یې کوئ یعنې تاسو به اودس کوئ صفا لباس به اچوئ دا تعویض مکمل شي نو بیا به تاسو موم جمع کوئ یعنې د تعویض شکل به ورکوئ چې کله چې تاسو دې ته د تعویض شکل ورکړلو موم جمع تاسو وکړلو نو بیا به تاسو یوه انډه راواخلئ یوه اویه به راواخلئ هغه انډه به بیا تاسو یو طرف نه لږه شانتې ماته کوئ چې هغې کې نه کم زیړ اور سپین وي هغه به تر تاسو وباسئ خالي پوستکی به پاتې شي نو بیا به دا تعویض په هغې انډې والا پوستکي کې کېږدئ او هغه خوله به ورته بند کوئ چې په کومه باندې تاسو دا تعویض په پوستکي کې اچولی وي بیا به چې کوم ځای کې اوبه بهیږي صفا اوبه بهیږي که هغه نیر وي که تالاب وي نو دا به بیا تاسو په ماهي کې وغورځوئ او چې سټیم کې غورځوئ ور اچوئ نو تاسو به دا سوچ لازمي لرئ چې دا تعویض مونږ محبوب دپاره وکړو نو انشاءالله دا تعویض به مونږ ته رزلټ راکوي اکثر خلک تعویضونه کوي خو هغه یقین نه ساتي تعویض دی هغه که په غاړه کې استعمالوي که په لاس کې استعمالوي نو په زړه کې دا شک لري چې مونږ ته که د تعویض رزلټ را نه کړو نو بیا به څه کېږي نو تاسو خپل یقین پوخته ساتئ چې کوم یو هم تعویض کوئ که هغه زما وي که د بل چا وي که تاسو فصنل چا نه تعویضونه را اخلئ نو تاسو یقین مضبوط ساتئ او که تاسو ویډیو خوښیږي نو ویډیو لایک کوئ دې سره زما حوصله افزایی کیږي هر یو تعویض زکات وی چې هغه ما ادا کړی وي د تاسو فی سبیل الله هر یو انسان کولی شي خپل ځان لپاره خپل فائدې لپاره که تاسو د تعویض اجازه غواړئ نو اجازه لپاره تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې الله اکبر ولیکئ زما له خوا به تاسو ته روحاني اجازه میلاو شي بیا به تاسو سره زه په بله ویډیو کې ملاقات کوم تر هغه پورې مو په لوی الله سپارم الله حافظ